اصلا جانه په فیسبوک او خواله رسنیو کې خبرې خپریږي چې د کوژک لاره خلاصیږي او دوی هنګامي اجلاس ورکوي. خلک پوسټونه کوي. دغه څه ده؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دلته زموږ د وطن جاسوسي چند جاسوسه میډیا سته چې هغه دغه خپروي دا شان و هغو جاسوسي میډیا ته موږ دا وایو چې دغه پوسټونه مه شیروئ. غر څوک نسي خلاصوی. دلته که زورور پیدا کېدل پر سرکار دي زور واچي، پر سرکار دي فشار راولي، پر دې ولس، پر دې پارټیانو، پر دې عوامو دي زور نه راولي چې لارې لکوي. هغه خوبونه دي څوک نه ویني. پر موږ باندې عربي مه استعمالوئ، نه د چا موټر ایله کوو، نه کوژک ایله کوو، په یوې صورت یې نه ایله کوو. موږ و سرکار ته د سرکار وګولۍ ته سینې نیولې او د تربره د اکا د زوی یا د دې ښار د سړي وګولۍ ته سینې نه نیسو. موږ خواست کوو چې ورور دا خبرې دا پالتو کیسې دا پالتو مجلسونه دي خلک نه کوي چې غر موږ په زوره خلاصوو یا غر موږ دا رقم خلاصوو چې زموږ فیصله نه ایسوي د دې ولس د دې کان د دې وطن فیصله نه ایسوي. غر به دراسته بند وي.